سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. सूरत निसा लुम्बने हिस्सा की शपारत अहकाम बयानेदा द पार द राइयत सारे किस्सा हुक्मना मह के बयान शु बल हुक्म आमिर और हुक्मरान दा बनारी नई जनाना आगा आमिरा हुक्मराना नशी जोड़े दले सड़ो बांधे अवदा असल की इल्लत से दमक की आयातुन दपारा चिकुम की नारीना दपारा और मिराज की ज्यादा हक साबित करे दागे दपारा दा इल्लत से नारीना हक जता ज्यादा से चदे कौवाम दी पनिसाव बांधी हमदारंग दे खर्च कौन की दी पजनाना बांधी नदवी जिम्मेदारियां ने लगदीरी दी पदे व जबानी मिराज की बरकम दे रहा हर रिजाल की ज़ाहिर खबर अदादा अलिफ लाम द जिन्स पारा दी और पान निसा किम अलिफ लाम द जिन्स पारा दी माना दादा जिन्स सड़ी दाबा हाकिमान में तो जिन्स खजुबान दे बाज खल को अलिफ लाम द अहद पारा खस्ती माना दादा हाँ रसूख सड़ितों पकीवी जुर्हत पकीवी अवदारंगे खर्चा पे पखज़ बांधे दाब हाकिमानी पखज़ लेकिन दासी बेज़िया तवजेदा अगर चीज़ ने तपासीर करेगा लेकिन दाजे खबर अदारा शाली फलाम द जिन्स पारा दी जिन्स सड़े कागा वो खैर भी करने भी जुर्अत और जड़वर्तु पकी भी करने भी सड़ितु भी पूरा या नहीं खुदा पजिन्स जनाना वो बांधे हुक्मराना वो आमिर भाई कवाम मुफस्सिरीन नदीगणी माना कई इमाम कुर्तुबी वाई कि कवाम देता वाई कि दे पर नफका और पर दिफा कवलू की खजना पदी कुदरत लरी खजल खुराक मुरकवले थी और पागी बन कतुब तारुज कई नुदागेना दिफा हम कवले थी कवाम माना दा चढ़ी दाब नफका कउन की दिफा कउन की वही दखजना शादा माना कइला देम माना द कवाम कई हाकिमान और उमरा माना दादा हाकिमान और अमीरान दा बनारी नवी जनाना हाकिमा अमीर नशी जोड़े दे
ځکه یو حدیث کې صفا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لن یفلح قوم هیچره باغ قوم کامیاب نشي هغه قوم به ترقی ته ونه رسي ولو امرهم چې اختیارمن شي د کار د هغوی او حاکم شي امیر شي د هغوی ښځه نو امارت حاکمیت دا خاص دی په سړو پورې دریم قیام په یو څیز معنا دا ده پورا نظر کول په هغه څیز باندې او دارنګې ادب ورکول په کور کې الرجال قوامون علی النساء سړي به پوره خیال ساتي او دارنګې ادب به ورکوي ښځو ته په کور کې ادب مطابق د قرآن او د سنت د هغې ژوند برابرول دې ته وایي ادب نو دا ادب ورکول او د هغې په حالاتو باندې پوره نظر اچول دارنګې په کور کې دننه ساتل بغیر د ضرورت نه د وتلو نه منع کول دا د سړو کار دی او په زنانو باندې د هغوی اطاعت کول دي او د هغوی امر منل دي څلورمه معنا کوي امام علوسي وایي الرجال قوامون علی النساء سړي دا به قوامي په ښځو معنا دا ده چې د سړو شان دا دی چې دوی به قیام کوي په زناناو په شان د قیام د حاکمانو په خپل رعیت باندې نارینه به په خپلو زناناو باندې داسې خیال ساتي لکه څنګه چې حکمران د خپل رعیت خیال ساتي صاحب اللباب الرجال قوامون علی النساء معنا کوي چې قوام هغه دی چې قایم وي په مصلحتونو په تدبیر او په ادب ورکولو او په اهتمام کولو او په ساتنه د هغوی باندې د هغوی د مصلحتونو د هغوی د تدبیر د هغوی د ادب ورکولو د هغوی د ټولو کارونو اهتمام او خیال ساتل دې ته وایي قوام الرجال قوامون علی النساء سړي به تدبیر هم کوي ادب هم ورکوي د هغې مصلحتونه هم په نظر کې نیسي او د هغې د ټولو کارونو اهتمام به کوي حافظ ابن کثیر معنا کوي الرجال قوامون علی النساء سړي به قوامي سمانه د هغې رئیس او مشر او په هغې باندې حاکم او ادب ورکوونکې او سموونکې د هغې د کوږوالي نه دا به سړي وي تقریبا دا ټولې معنی یو بل ته نږدې نږدې دي عبدالله بن عباس رضی الله عنه نه نقل دی هغه وایي الرجال قوامون معنا دا ده چې امیران به په هغوی باندې او په ښځو باندې امیران به کړي وي او ښځه به د هغې اطاعت کوي په مقام د طاعت کولو کې او طاعت دا دی چې د هغه د مال د هغه د اولاد د هغه د ابرو د هغه د ناموس خیال به ساتي بې ځایه به ګوري راګوري نه مال به د خاوند ضایع کوي نه همدارنګې د هغه د بچو پوره خیال به ساتي نو په سړي باندې د هغې ضرورتونه رفع کول او په ښځه باندې د هغې اطاعت کول دا معنا ده د الرجال قوامون علی النساء او د دې لپاره الله رب العزت دوه سببه بیانوي یو د سبب تکوینی او بل سبب تشریعی
یا یو دی هغه کسبي او بل دی وهبي د الله د خوا نه ورکړل شوی دی. سبب وهبي هغه چې الله ورکړی دی بما فضل الله بعضهم على بعض، په سبب دا دی چې بهتري ورکړی د الله ځینو ته په ځینو باندې. معنا دا ده الله رب العزت سړو ته غوړوالی ورکړی دی په ښځو باندې، او دا وهبي غوړوالی دی چې هغه زیادت دی په علم او په عقل کې اکثري طور سره. یو زنانه په علم کې د نارینه نه اضافه شي دا د دې آیات سزا نه لري. اکثري طور سره په علم کې په عقل کې د زنانو نه نارینه زیات وي. دارنګې په سختو کارونو باندې هغه ناری قوت لري، قدرت لري، زنانه په سختو کارونو باندې قدرت نه لري، او ځان د الله د خوا نه ورکړل شوی دی. دارنګې دریم قدرت په غشو ویشتلو باندې، په سورلۍ کولو باندې په اس. غشې ویشتو کې نارینه د زنانو نه سبقیت لري، د اس په سورلۍ کې نارینه په زنانه باندې سبقیت لري، دا هم د الله د خوا نه ورکړل شوی دی. دارنګې امامت کبرا او صغرا، باچایي، وزیر اعظمي او امامت صغرا، جماعت کې خطیب جوړېدل، امام جوړېدل، دا د نارینهو دی او دا الله ورکړی. پنځم اذان کول، دا الله رب العزت نارینهو ته په دې باندې غوړوالی ورکړی دی. شپږم خطبه ورکول. اووم په حدودو په قصاص کې ګواه جوړېدل. زنانه معاملاتو کې ګواه جوړېدلی شي، خو په حدود او په قصاص کې زنانه ګواه نه شي جوړېدلی، هغې کې به ګواه صرف سړی وي. اتم میراث کې زیاته برخه. دارنګې اختیار د نکاح او دارنګې اختیار د رجوع، دا الله رب العزت سړو ته ورکړی دی. طلاق اختیار الله د سړو ته ورکړی دی. او نسب کې د بچي نسبت کېدل پلار ته، دا الله سړو ته ورکړی دی. نسب په لحاظ بچی به د پلار نه حسابېږي، د مور د نسب نه نه حسابېږي، او دا هم د الله د خوا نه شوي. او لسم پیغمبري، رسالت، نبوت، دا هم د خصوصیاتو د سړو نه دي. نو بما فضل الله بعضهم على بعض کې دې ته اشاره ده. ذم سبب کسبی دی، کسبی هغه ده وبما انفقوا من اموالهم، او په د وجې د هغې چې لګوي دا سړي په دې ښځو باندې د خپلو مالونو نه. مهر سړی ورکوي، خوراک په سړي دی، جامه په سړي ده، د اسپه او نزه یې په سړي باندې دی. هر ځنه چې پیدا کوي خدا خرچه به کوي، د کور کرا به اوچتوي، د هغې د جامې او د خوراک انتظام به کوي، د هغې چې کوم حق مهر دی هغه ورپې سپاري. نو دا کسبي دی، دا وهبي نه دی. دا انسان بې ګټي او دا به خلاصوي. وبما انفقوا من اموالهم، او په سبب د هغې چې لګوي دا سړي په دې ښځو باندې د خپلو مالونو نه. فالصالحاتو، دې ته فا فصیحیه وایي. فالصالحاتو، پس نیکې ښځې، قانتاتن، تابعداري کوونکې د الله او د رسول او د خاوند. قانتات معنا یوازې د خاوند تابعداري نه ده، ځکه هغې باندې صالحه نه شي جوړېدلی. څوک پر چې اطاعت د الله او د رسول او د خاوند درې واړو نه، نو چې کله دا درې واړه پکې راشي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
ایو امرأة ماتت وزوجها عنها راض، هر زنانا چې د حالت کې مړه شي چې د هغې نه خاوند خوشحاله راځي، دا ښځه به چېرته ځي؟ جنت ته به داخلي. فالصالحات قانتات، پس نیکې ښځې تابعداري کوونکې دي د الله او د رسول او د خاوند. حافظات، ساتونکې دي د مال او د اولاد او د ناموس د خاوند. حافظات، ساتونکې دي د څه شي؟ د مال او د اولاد د خاوند او د هغه د ناموس. د هغه د ناموس همدا په خپله ده، معنا د خپل ځان ساتنه کوي، بې ځایه ګرځي راګرځي نه، بې ځایه ګوري راګوري نه، چا ته تعلق نه ساتي، چې کوم چا ته تعلق ممنوع دی. دا دی د هغه د ناموس خیال ساتل. دا درې واړه په ځای راوړي. بالغیب، په وخت د نشوالي د خاوند کې اکثر چې خاوند دي بیا خو ښځه احتیاط کوي، خو کمال دا دی چې هغه نه یو دا محتاطه اوسېږي. بما حفظ الله، بما کې بعد توبیت لپاره دی او ما مصدریه دی، معنی بحفظ الله، په سبب د ساتلو د الله او په سبب د حفاظت کولو د الله د دې ښځو. دا حفظ نه څه مراد دی؟ د دې حفظ نه مراد هغې ته توفیق ورکول دي د نیک اعمالو د کولو او دارنګې بچ ساتل دي د هغې د ګناه نه. دا دی د الله حفاظت. بما حفظ الله، په وجه د ساتنې د الله دوی لره، او د الله ساتنه دوی له څه ده؟ چې دوی ته د نیک اعمالو توفیق ورکړی دی او د بدو نه بچ ساتلې ده، د ګناه نه بچ ساتلې ده. دا د حفاظت د الله، دا د ساتنه د الله. واللاتی تخافون، بس ګورئ مخکې وویل فالصالحات قانتات، دلته وایي واللاتی تخافون، دلته داسې نه وایي چې والناشزات په صغیر اسم فاعل باندې نه راوړي، لکه صالحات په صغیر اسم فاعل باندې راوړه. ځکه قرآن کریم اشاره کوي دې ته چې اکثري حالت د زنانو هغه نیکي ده، بد اخلاقي پکې ډېره کمه وي، چېرته یوه نیمه نور الحمدلله ټولې زنانه هغه صالحې وي، نیکانې وي، یوه نیمه پکې چېرته بدبخته وخېږي. نو د دې دپاره چې بدي په هغې کې عامه نه ده، همیشه نه ده، ځکه فالناشزاتو نه ویله، او صلاحیت و خوال نیکی هغه په ښځو کې اکثري ته ورسره وي، نو هغه ځکه په صغیر اسم فاعل سره راوړي چې دا صفت ورپورې قایم دی. ځکه اسم فاعل کې قانون دایي دا چې په چا ور حملېږي نو د هغې مبدا په هغې پورې قایم وي. ضارب به هغه چا ته وایي چې ضرب ورپورې قایم وي، صالحه به هغه چا ته وایي چې د صلوح او نیکي ورپورې تړلي وي، نو هغه حالت اکثري و، ځکه په صغیر اسم فاعل راوړه. او بد اخلاقي پکې کله ناکله راځي، یا بد اخلاقي په ټولو ښځو کې نه وي، چېرته یوه نیمه بدبخته وي، ځکه دا په دې تعبیر وکړه چې واللاتی تخافون نشوزهن. نشوز دوه معنی دي قرآن کریم کې. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، یو په معنا د پورته کېدلو باندې، چې کله مجلس کې حکم وشي چې پاڅئ نو پاڅېږئ. یو په معنا د حرکت باندې، لکه مخکې سورة بقره کې تېر شو، الله رب العزت عزیر علیه السلام ته وویل هغه خره ته وګوره او د هغه هډوکو ته وګوره کیف ننشزها، چې څرنګې موږ خوځوو هغې لره او حرکت ورکوو. خو دلته د نشوز معنا هغه بد ګڼل د یو زنانه خپل خاوند لره،
او مخالفت کول د یو ښځې د امر د خپل خاوند نه. دلته د نشوز دا معنا ده واللاتی تخافون نشوزهن، هغه زنانا چې تاسو ویریږئ د مخالفت د هغې د حکم د خاوند نه، فعظوهن نصیحت ورته وکړئ. دلیل د نشوز قولی هم کېدلی شي او دارنګې فعلي هم کېدلی شي. د بد اخلاقۍ دلیل هغه قولی هم کېدی شي او فعلي هم کېدی شي. مثلا د دې نه وړاندې کله به چې دې ته خاوند اواز وکړو په پسته ژبه باندې په خوږه ژبه بیا ورته ها وکړه، اوس هغه ورته اواز وکړو دی ورته وایي څه وې دا ځان له زور ورسوي، ته پوه شه چې دې وړه کې تخیره پیدا شوی دی. یا د مخکې نه به چې کله خاوند ته اواز کاو نو خپل بچی به ورته یاد کړه د پلانکي پلاره، اوس د هغې نه به ورته نو دا هغه دلیل دی د نشوز قولا. داسې د دې ګڼ امثال او دلیل د نشوز عملا او فعلا هغه دا چې د دې نه مخکې به خاوند راغی دا به ورته پورته شوله، لاس کې به یې غوټه وه سوا به اخیستله، سلام کلام به یې وکړو ښه په کلا او تندي باندې. نن چې خاوند راغی دغې پټه په سر واچوله ګاونډي پورته واوړېدله یا عایشه تندی یې ترې وکړو. دا هغه دلیل دی د نشوز عملا چې کله چې دا قولي بد اخلاقي ته وویني یا عملي بد اخلاقي وویني نو څه چل وکړه فعظوهن، نصیحت ورته وکړه او نصیحت په قرآن او په حدیث باندې چې ګوره دا کول نه دي پکار، زما ستا ژوند دی، پلار کور نه راغلی، اوس ستا دلته خپلوان نور څوک نشته، همدا زه دې خپل یم، بد اخلاقي مه کوه. نو هغه به پوه شي انسان دی یاره په دې کار مې خاوند خفه شو، نو بیا هغه عمل نه تکراروي. که بیا په دې ونه شوه دویمه مرتبه کې واهجروهن، جدا شئ د هغې نه په بستره کې. هجران پرېښودلو ته وایي، جدا کېدلو ته وایي. اوس دا جدا کېدل په بستره کې د دې څو طریقې دي. یو دا چې په یو کټ کې ملاستې په یو توشک دي خو د مخ د اړولو په ځای باندې شا ورته واړئ، دا هم هجران دی فی المزاجه. دویمه دا چې کټ بیخي جدا کړي کمره یوه ده. درېیمه دا چې دا کمره ورته پرېږدي. دا درې طریقې د هجران دي. په دې هم اصلاح نه شوله، سوچ ورنه راغی. نو درېیمه طریقه قرآن بیانوي واضربوهن، وال وله ورکئ. په حدیث کې راځي د والو طریقه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې ده. هغه دا چې په مخ به ګزار نه ورکئ، دویم داسې ګزار به نه ورکئ چې د هغې نه د هغې یا غوښه شنه شي یا یې هډوکی مات شي. نو تقریبا یو تفسیر لیکلی دی چې مسواک په مسواک چې لري که نه په مسواک باندې چې ووایي یا د هغې په برابر باندې څه لرګی وي چې نه غوښه شنه شي او نه هډوکی مات شي، داسې وال به وایي. یاره څه ووایم داسې خلک خو مانلی چې مړه ته اوچته شي چې کله بلډ پریشر والا چې مالګه نه خوري که نو په خپله دپاره چې مالګه خوري بیا به دغه کوي نو او دا بلډ پریشر یوازې ناجنو کې نه دی، دا په ښځو کې پیدا شوی دی. نو چې هغه کنټرولوي خو خاوند هم دې کنټرول کړي که نه.
او سیوای سړو پورې نه ده. دا درې طریقې شوې. د دې نه بعد الله فرمایي فإن أطعنكم کدی ستاسو اطاعت شروع کړه، خبره منلې شروع کړه، خفګانو دشمني ختمه کړه، بد اخلاقي ختمه کړه، فلا تبغوا علیهن سبیلا، بیا ملې کوئ په دوی باندې سلار. د دې سبیل نه مراد دا درې کارونه دي. اوله معنا د سبیل نه څه ده؟ دا درې کارونه. معنا وهل مه کوه، جدا کېږه چې ما همدارنګې دغسې نصیحت چې په هغې بد لګېږي دا ورته مه کوه. مخکې درې طریقې بیان شو که نه، نو سبیل نه دغه مراد دی. فلا تبغوا علیهن سبیلا، بیا ملټ کوئ په دوی باندې دغه خبرې. دا کارونه بیا مه تکراروه. دویم فلا تبغوا علیهن سبیلا، ملټ کوئ په هغې باندې بله لار، معنا ظلم مه کوه. او دریم معنا فلا تبغوا علیهن سبیلا، ملټ کوئ په هغې باندې بله لار، طلاقو ته خبره مه رسوه. نو یا مراد تېنه دغه درې امور دي چې دا بیا مه کوه. یا مراد تینا ظلم دے، ظلم مکوا. او یا مسئلہ دادا کہ طلاق تا خبر امرت سوا کہ خدا تکی طلاق کی دا مکوا. ان اللہ کان علیہن کبیرہ، یقینا اللہ دے دے روچت کبیرہ دے لوشان والا. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، کبیر دلے تاسود مخالفت تخجاو دا خاوننا. ورسو توي خپلوانو د سید تم وای، خپلوانو د خځې تم وای، خبره کول کې دنه پاتې نشول، بار ووتله. د سړي خپلوان خبر شو، د ښځې خپلوان خبر شو چې د دې ښځې او د خاوند تعلقات خراب شوي دي. نو الله ورته هغوی ته وایي فبعثوا حکما من اهله، وټاکئ یو ثالث او حکم د خاندان د سړي نه، وحکما من اهلها، او بل حکم او ثالث او ذمہ دار د خاندان د ښځې نه. ان یریدا اصلاحا، ان یریدا دپاره فاعل یا دا حکمین دي. که دې حکمینو اراده د جوړجاړي درلودله، الله به دا ښځه او خاوند جوړ کړي. او که حاکمین راغلي دي نو خو د حاکمینو د نورې کې مالګې مصالې وراشي، بیا د جوړوالي ته مه کوه. او دا نن سبا مدقسې ده. بله ورځ ما یو واقعه هلته وشوله، نو هلته ملګری او زما ما ویل تا د دې دغه نه ځان وویسته. ما ته ویل مولوي صاحب په الله درته قسم کوم چې په کومه جرګه کې شپږ یا اته کسان مقرر شي چې شپږ یې نو څلور هغه مسله اضافه کول غواړي، دوه پکې درته مصلح دي، او چې اته شپږ هغه مسله ورانول غواړي، صرف دوه پکې د جوړې فکر باندې هغې چې خپل غرضونه لټوي، څوک په یو طرف شي، څوک په بل طرف شي، د مخکې نه مسله نور هم سخته شي. نو الله فرمایي که دا حکمیان واقع مخلص خلک وو، ښځې طرف نه سړی مخلص وو، د سړي طرف نه سړی هم مخلص وو، او واقعا هغې دواړو دا غوښتله چې د دې ښځې او د دې سړي کور څه شي جوړ شي. نو الله وایي زه جوړوم ورته. یریدا دپاره فاعل مې حکمیان کړه. په دویمه ترجمه کې دا ښځه او خاوند په خپله دي. یریدا که دې ښځې او خاوند غوښتل چې زمونږ جوړه د رشتې وشي، او دا حکمیان یې په همدې وجه باندې منځته راوستي وو چې دوی جوړه غوښتله، نو الله فرمایي زه به جوړه منځته راولم. نو یا فاعل ښځه او خاوند دي یا حکمیان. الله به جوړه راولي په مابین د نزاعو کې. یقینا الله دې پوهه او خبردار، علیمن پوهه دې خبردار دی. څه معنی د هر چا نیت ته معلوم دی، اراده ورته معلومه ده. شپاړسم حکم وعبد الله. کور دا ټول کور به جوړوئ، خو داسې نه چې د الله بندګي پرېږدئ.
صرف ښځه او خاوند قانع شو نور نه لمونځ کوو نه روژه نیسو نه زکات کوو کور هم جوړ دی نه د الله حکم به نه ختموئ د الله د اوامرو په ځای راوړئ واعبدوا الله بندگی کوئ د یو الله ولا تشرکو به شیئا او مه شریک کوئ د الله سره څه شی هم ګورې شیانې ویلې د زمارونو سوچ پې وکئ دا خلک چې په بت سره معنا کوي دا قرآن کې تحریف دی دا غلطه معنا ده بت کمه دی دې کې الله شیان ویلې دی د شی معنا دا ده نه ژوندی نه مړی نه کاڼی نه ونه نه انسان نه پیری نه فرشته نه پیغمبر نه ولی شی دې ټولو ته شامل دی او دا بت سره معنا کول دا قرآن سره ظلم دی ټول مشرکین هغه مشرکین په بتانو باندې نه وو قرآن کریم کې به رسو راشي سورت سبا کې بل کانوا یعبدون الجن ملائک به د الله په مخ کې ووایي اے الله دې خلکو د پیریانو بندګي کوله نه مشرکین وو په ستورو باندې مشرکین وو په نور او په سپوږمۍ باندې مشرکین وو په بتانو باندې مشرکین وو په عباد الصالحین باندې مشرکین وو په پیریانو باندې مشرکین وو بالملائک یوازې بت نه دی دا خلک په دې غلط شوي دي او دا صرف د دې دپاره چې دا خلک که قبر پرستي کوي چې دې ته څوک شرک ونه وایي لیونی به چې یو سړی دا ګوري چې دا د بت نه زیاته تعلق او زیاته تعظیم د مړو کوي د هغې په مخ کې سر کته کړي د هغې په نوم باندې نظر و نیاز و منښت یې ورکوي او دی یې ګوري او دی به وایي دا شرک نه دی دومره پاگل به څوک چې شرک همدغه شی دی په شرک کې نه د چا لکۍ کېږي نه د چا اختر کېږي همدې عمل کولو ته شرک وایي که دا قبر له وکړي که دا ژوندي له وکړي که دا هر چا له وکړي فإن أطعنكم واعبدوا الله بندگی وکړئ د یو الله ولا تشرکوا به شیئا او مه شریک کوئ د الله سره څه شی هم وبالوالدین احسانا او د مور پلار سره ښېګړه کوئ احسان مور پلار سره ښېګړه کوئ لویه ښېګړه دا ده چې مور پلار دی عقیده غلطه ده ته کوشش وکړي چې د هغوی عقیده اصلاح شي د دې نه لوی خیر بل نشته دی ځکه په غلطه عقیده باندې سړی همیشه دپاره جهنم ته ځي او ته په هغه باندې محنت وکړي الله رب العزت د هغه عقیده جوړه کړي او هغه د جهنم نه خلاص شي جنت والا جوړ شي د دې نه لوی احسان دنیا کې بل نشته اولین کوشش په مور پلار دا پکار باید سړی د مور پلار د اصلاح غم وکړي یا په اعمالو کې کمزوري ده او دی کوشش وکړي په اعمالو راولي مونځ باندې راولي روژې باندې راولي زکات باندې راولي پیسې ورسره حج ته تیار کړي درېیمه مرتبه کې دا ده چې هغه د کسب کولو توان نه لري ته په هغه باندې خرچه کوي په لاره باندې تلو توان نه لري چې د لاس نه ونیسي طبیعت باندې بوج دی ورشي سره خپې ولا کېمنډي دا ټول احسانات دي خو اول نمبر احسان هغه دی چې سړی د مور پلارو د دغه غم وکړي اخرت ان الله کان علیما خبیرا وبالوالدین احسانا مور پلار سره ښېګړه کوئ معنا واحسنوا بالوالدین احسانا ښېګړه وکړئ د مور پلار سره ښېګړه کول وبذي القربى او د خپلو خپلوانو سره والیتاما یتیمانانو سره والمساکین او د مسکینانو سره والجار ذي القربى او هغه ګاونډي نږدې ګاونډي نږدې د دې دوه مطلب دي یا درته نږدې دی په ګاونډ کې
هغې ته هم جار ذل قربا وایي. ستا د کور په څنګ کې کور دی، ستا د دروازې سره جوخته دروازه ده، نسب کې درنه لرې دی خو په دې کې ځای ته نږدې دی. او یا ګاونډي نږدې معنا دا ده په ګاونډ کې درنه لرې دی خو نسب کې درته نږدې دی، دا هم دی ګاونډي نږدې. دارنګې په دې بل کې هم دوه معنی دي، والجار الجنوب او هغه ګاونډي لري یا په ګاونډیتوب کې او یا په نسب کې. والصاحب بالجنب او هغه ملګری د اړخ چې مراد ترې د جهاد ملګری دی، د سفر ملګری دی، او دارنګې د تعلیم د حلقې ملګری دی. دواړه یو مدرسه کې سبب کوي، په یو کتاب کې اوسېږي، یو ځای جهاد ته تللی دي په یو سنګر کې پاتې کېږي، یو ځای حج ته تللی دي او هلته یو ځای پاتې کېږي. دا درې واړو ته صاحب بالجنب وایي. او چا پکې ښځه اخیستې ده لیکن عامې ترجمې دغه درې دي. وابن السبیل او دارنګې مسافرو سره. وما ملکت ایمانکم او هغه چې مالکان په هغې باندې خلاصونه ستاسو. ما ملکت ایمانکم کې یوازې وینځې غلامان نه دي، دا نور مملوک ګډه ده، چیلې ده، میخه ده، اوښه ده، همدارنګې غوا دی، غویي دي، خر دی، اس دی، قچر ده، خوراک وله نه ورکوي، پیټې پې وړې. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست دی او یو اوښ په منډه باندې راغی، د ده په مخ کې بړبړې وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وکړه که دا اوښ د چا دی؟ چا ورته ویل یا رسول الله دا فلانکي دی. ورشئ هغه راولئ. چې راوسته وایي دې اوښ ما ته وویل چې ما باندې خدمت کوي، ما له زما د شان مناسب خوراک نه راکوي، نو دې سره ظلم مه کوئ. یا دا د خرو خاوندان دي، د خره باندې به دومره پیټی جوړ کړي چې بیا هغه یې برداشت نه وي. معمولي غوندې سړی باندې چې ورسم شي دا نوکان به لګوي، ټینګېدی نه شي. کله یقین وکړئ ما داسې لیدلي چې کله د دې بانس نه د دې خر خاوند لاس اوچت کړی نو دا شاته ګاډی په شا لاړ شي او هغه خر پاس بیا د شقفې داسې سکوځئ، داسې دومره اوچت. دا ظلم دی. الله فرمایي وما ملکت ایمانکم، هغه چې مالکان په هغې باندې خلاصونه ستاسو هغوی سره احسان کوئ. خوراک ښه ورکوئ، خدمت پې کم کوئ. خوراک ښه ورکوئ، پیټه پې کم وړئ، او چې پیټه پې زیات وړئ او خوراک کم ورکوئ، دا ظلم دی د مملوک سره. ان الله لا يحب، یقینا بېشک الله مینه نه کوي من کان مختالا، هغه چا سره چې وي لویي کوونکي فخورا ځان صفت ہے. بشر ته چې کینې د ځان صفت کوي همچمن دیګرې نیست همدا. نو الله فرمایي د دې چې خلکو سره زه د مینه نه لرم، کبر کوي، غرور کوي او دارنګې ځان صفت کوي، صفات پکې نه یو لګي یا پکې شته او خلکو ته ظاهروي، دا نه دي پکار. الذین یبخلون، دا هغه کسان دي چې بخل کوي، ویامرون الناس بالبخل، او امر کوي خلکو ته په بخل باندې، خپلم کنجوس دی نورو ته مو یې مه لګوئ. ویکتمون ما آتاهم الله، او پټوي هغه څه چې ورکړی دوی ته الله من فضلې د خپلې مهربانۍ نه. مال الله ورکړی دی، علم الله ورکړی دی، هغه یې پټ کړي دي. د علم مسله چاته نه بیانوي، توحید مسله چاته نه کوي، اتباع د سنت خبره چاته نه کوي. وایذا بز پای خدا گوسفند پای خود دا لویه خبره ده که نه؟ یعنې که په دې نه خلاصېږي. من دعا منکم منکرا فلیغیره بیده، څوک چې په تاسو کې ناروا وګوري په لاس کې منع کړي چې په لاس یې وسه وه. فإن لم یستطع فبلسانه، که په لاس یې وسه نه وي په ژبه دې منع کړي، که په هغې وسه نه وي کم از کم په زړه کې خو دې ورته بد وګوري، او چې دی ورته په هغه بدعاتو کې دی ورسره ناست دي. کله وایي په دې باندې موږ خلک جهاد ته راجمع کوو، وا د جهاد د جمع کول لپاره نورې طریقې کمې وي چې تا په دې بدعاتو په رسوماتو باندې شروع کړې ده. د الله بنده قیامت کې به د الله په مخ کې څه جواب وایي؟
دا ځان لبانه جوړه کی چې بل څه طریقه باندې نه جمع کیږي نو څه وکړو په دې طریقې را جمع کو بیا ورته مسله دغه وکړو جهاد ورته وکړو بیا نه توحید مسله ورته کوي نه د سنت مسله ورته کوي دا څومره دې تیرې دوکه ده چلې بدعاتو ته لار خلاصول د بدعاتو دپاره حیلې جوړول دا ګناه ده ګناه بدعات یو ګناه او د هغه دپاره حیله جوړول بله ګناه ګناه در ګناه ویکتمون ما آتاهم الله من فضله او پټوي هغه چې ورکړي د الله دوی ته د خپلې مهربانۍ نه واعتدنا للکافرین عذابا مهینا او تیار کړی دی موږ کافرانو لپاره عذاب رسوا کوونکی مهینا سپکوونکی والذین ينفقون اموالهم او دا هغه کسان دی چې لګوي خپل مالونه رئاء الناس چې دپاره ځان ښودو خلکو ته چې زما خلک صفت وکړي چېرې پلانکې ډېر سخي دی او پلانکې ډېر ښه سړی دی چېرته جومات کې در کې پیسې ورکړي د ټیکر دپاره پیسې ورکوي پوهېږي نه چې دا پیسې زما په ځای لګېږي که دا په نازی لګېږي دې دپاره چې د خلکو نه قرآن چې اوري هغه پرې بند کړي هغه د اورېدو نه پرې وباسي دا څه چا ویلي چې پرې ثواب دی دا چا دوکه کلی سبا هم دا ستا پیسې ستا په قیمت کې ستا دپاره عذاب جوړېږي الله دپاره نه دي صرف د دې دپاره چې څوک مسله توحید وانه اوري د سنت مسله وانه اوري خلک همداسې په رسوماتو بدعاتو په شرکیاتو کې پاتې شي په دې کوم ځای ثواب ملاوېږي رئاء الناس دپاره ځان ښودو خلکو ته ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر او ایمان نه لري په الله په ورځ وروستنۍ باندې ومن یکن الشیطان له قرینا هغه څوک چې وي شیطان د هغه دپاره ملګری پرته قرینا پس ناکاره ملګری دا شیطان وماذا علیهم څه بلا به پرېوتې په دوی باندې څه چل به شوی په دوی باندې څه بوج په دوی باندې لو آمنو بالله که دوی ایمان راوړی په الله باندې والیوم الاخر په وروستنۍ باندې وانفقوا مما رزقهم الله او لګولي وی د هغه مالونه چې ورکړي دوی ته الله وکان الله بهم علیما او دی الله په دوی باندې پوهه ان الله لا یظلم مثقال ذره دا چې دې مال لګي او الله یې سره دې مال لګول نه جهنم ته لیږي دا خو به زیاتې دي الله فرمایي زه چا ته زیاتې نه کومه دا مال د په غلط طریقه لګولې ځکه جهنم ته لیږم ان الله لا یظلم مثقال ذره یقینا الله ظلم نه کوي د چا سره په اندازې د ذرې باندې ذره یا دا ورکوټې میږي اله په ذربین باندې ښکاري او یا هغه چې یو ځای کې نور راوځي او هغه نور چې دننه چې واړه شیزونه دي هغې ته ذره وایي الله فرمایي زه د چا سره دغه ذرې په برابر باندې هم ظلم نه کوم وان تکو حسنة او کچری وی دا خصلت حسنة نیکی یضاعفا زیتی اللہ کی لرا ویوتی من لدنه اجر عظیما او وربچی ورتا دخل طرفنا اجر لوی وکیف اذا جنا من کل امت بشهید فحال وی کلچرا ولمن دا هر یو امت نگوا وجنا بکالا هؤلاء شهیدا او راولو من تعالی را پدوی باندې گوا نو د دې بس حالات وی فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد د دې شهید نه مراد هغه نبی دی چې دغه قوم ته لېږل شوی دی د دې شهید نه مراد هغه نبی دی چې دغه قوم ته لېږل شوی دی او دا سورۃ النحل 3 آیات تاسو راوړوي وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ
هغه ورځ چې رابولو موږ راپابسو موږ من کل امت دا هر یو امت نه شهیدا ګواه. هغه به د هغه امت کوي پیغمبر وی نبی وی. ثم لا یؤذن للذین کفروا بیا به اجازت نشي ورکولی هغه کسانو ته چې کفر کړی دی. ولا هم یستعتبون او نه به د دوی نه طلب د توبې کېدلی شي چې توبه وباسئ چې خلاص شئ. ورپسې نه اټیم ته ګورئ. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم هغه ورځ چې راپابسو موږ په هر یو امت کې ګواه په هغوی باندې من انفسهم د هغوی د نفسونو نه. وجئنا بک شهیدا علی هؤلاء او راولو موږ ته ګواه په دوی باندې. ونزلنا علیک الکتاب او موږ را لېږلی تا ته قرآن پوره بیانوونکی د هرې مسلې او هدایت او رحمت دی او زیری د مسلمانانو دپاره. نو مراد د شهید نه هغه د دغه امت پیغمبر دی چې دغه امت ته را لېږل شوی دی. راځو اوس دې بل ځای ته. وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا او رابولو موږ تا لره په دوی باندې ګواه. هؤلاء نه مراد څوک دي؟ امام علوسی وی مراد د هؤلاء نه نور پیغمبران دي او دارنګې شهدا دي او دارنګې هغه مبلغین د دین دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به په هغې شهادت ورکړي. معنا دا ده د هغوی تزکیه به وکړي. څه به وکړي؟ تزکیه به وکړي. اوس زه ګواهي کومه حالات مې پټ دي مستور یمه. څوک چې لاله نه مني دی راشي او دی خلکو مخکې وایي چې هلکه دا سړی زه پېژنم دا دینداره دی. نور شهدا انبیاء علیهم السلام مبلغین د دین هغوی به ګواهیانې ورکړي پر رسولو د دین باندې. په آخر کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم راشي او د دوی تزکیه به وکړي چې دا دوی چې څه وویله دا سړي صحیح دي او دا خلک اهل د دې دي. دا معنا کوي امام علوسی رحمه الله. دیمه وجئنا بک رابولو موږ تا لره علی هؤلاء په دې تکذیب کوونکو باندې. هؤلاء نه مراد تکذیب کوونکي کفر کوونکي مراد چې نه هغه کفار د مکې. راولو موږ تا لره علی هؤلاء په دې منکرینو د مکې باندې په دې تکذیب کوونکو د مکې باندې شهیدا ګواه. او دې باندې دلیل دا لفظ علی هؤلاء دی. د دې نه صفا دا معلومیږي چې مراد د دې نه لکه علی للتضرر دی. دوی کفر کړی دی، دوی تکذیب کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دوی په تکذیب او د دوی په کفر باندې څه ورکړي؟ ګواهي ورکړي. او دا معنا نقل ده د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نه یو، ابن جریج نه دوه، سدي درې، مقاتل څلور، ابو حیان دې پنځه واړه د هؤلاء نه اخلي. هغه منکرین مکذبین د چا؟ د قریشو او د مکې والاو. دریم قول په دریم قول چې اعلی به په معنا د لام سره دی. مراد ترې صحابه دي، هغه صحابه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په موجودګۍ کې وو یا هغه وخت کې مړه وو. وجئنا بک او رابولو موږ تا لره لهؤلاء شهیدا. علی په معنا د لام باندې شو. لهؤلاء شهیدا د دې صحابو دپاره ګواه. د دوی په عدالت باندې د دوی په اتباع باندې چې ستا یې کړې ده بیا به ته دې باندې څه ورکړي؟ ګواهي ورکړي. او د دې دپاره لوی سند چې هؤلاء نه مراد ټول امت نه دی، که مراد د هؤلاء نه ټول امت نو بخاري په کتاب التفسیر کې، امام مسلم په باب صلاة المسافرین کې، ترمذی ابو داود د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه حدیث را نقل کړی دی.
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی کہ ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرو کو اور راته ویل اقرا علی القرآن، اے عبداللہ ما تخلق قرآن ہوایا. وی ما ورته ویل اقرا علیک، زدر تا قرآن ویم، حال دا دی چې قرآن خو پتا راغلی. وی ما تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل اے عبداللہ ما لدا مزرا کئی چې دا قرآن نبل چانا واورم. نو وی زه شروع شم، ما سورة نساء شروع کړه. کله چې دې آیات ته راورسېدم فکیف اذا جئنا من کل امة بشهید وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا. نو وی ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل حسبک الآن، بس نور بس کړه. وی چې ما سر راوچت کړ فاذا عیناه تذرفان، د سترګو نه اوښکې دارې والي، سترګو نه اوښکې را روانې. مسلم پر روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زه به ګواهي ورکوم ما دمت فیهم تر څو چې زه پکې یم. مسلم پروت دی، خدا خلق په خلق نه پوي کوي، خلقو ته مسلم وایي خو د مسلم د عقیدې جوړولو غم ورته بیا نه وي. او ابن جریر طبری هغه وسره په دې حدیث کې دا جمله هم اضافه کړې ده فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیهم. کله چې زه وفات کړم بیا څه خبر وې ربا بیا څه خبر نه یم. او په دې باندې د سورۃ مائده هغه 109 نمبر آیات تاسو راوړی وګورئ. یوم یجمع الله الرسل، هغه ورځ چې الله به راجمع کړي ټول پیغمبران. تاسو یقین وکړئ تاسو قرآن چاته په دې شکل ووایي چې قرآن ختمیږي او د ده عقیده جوړه نه وه، نو بیا ما نه پوزه پرېږده. او چې ته والذین آمنوا وعملوا الصالحات یو هغه سر ته چې وځه، هغه غریب په دین پوه نه شي چې د دې آیات نه څه راووتل، څه مقصد یې شو. قرآن چې خلاص کړي دقسې مرداره عقیده یې لکه څنګه چې پخوا مرداره وه. دې ورته ووایه هغه پرې پوه که بیا د هغه مغزه کې خلاصېږي. په دې آیات یې تشریح ورته وکړه چې علی هؤلاء په دې ټولو باندې چې ټوله معنا زه وکړم بیا به دې آیات ته څه کومه. یوم یجمع الله الرسول، هغه ورځ چې الله به ټول پیغمبران را جمع کړي. الرسول ټول پیغمبران، په ټولو پیغمبرانو کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داخل دی. فیقول ماذا اجبتم، الله به ورته ووایي څه جواب درکړل شوی تاسو ته ستاسو د مرګ نه بعد. قالوا لا علم لنا، هغوی به ورته وایي موږ ته هېڅ پته نشته چې زموږ نه وروسته دوی څه کړي دي. او دې پسې آیات راواړوئ 119 کې بیا وګورئ چې وضاحت ښه وشي. ما قلت لهم، ما نو ویل دوی ته الا ما امرتنی به، مگر هغه چې تا ما ته حکم کړی په هغې باندې ان اعبدوا الله ربي وربکم، چې د یو الله بندګي وکړئ چې زما هم رب دی او ستاسو هم رب دی. وکنت علیهم شهیدا، وم زه په هغوی باندې ګواه ما دمت فیهم تر څو چې زه پکې ومه. فلما توفیتنی، پس کله چې زه تا واخیستلمه كنت انت الرقیب علیهم، نو وې ته نگهبان په هغوی باندې بیا ما ته پته نه لګېږي. وګورئ ابن جریر راغلی، وګورئ چې هغه څه معنا کوي. فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیهم، کله چې زه تا واخیستلمه نو بیا ته نگهبانې په هغوی باندې ما ته پته نشته. فکیف اذا جئنا من کل امة،
سحال به کله چې راولو موږ د هر یو امت نه بشهیدن ګواه وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا او راولو موږ تعالی را په دې مکې والاو باندې ګواه یا راولو موږ تعالی صحابه او د پاره ګواه یومئذ یود الذین کفروا فدغه ورځې خو خیبه کسان چې کفر کړی دی وعصوا الرسول او مخالفت کړی د پیغمبر لو تسوا بهم الارض دا چې همواره کړی شولی په دوی باندې ځمکه ارمان به کوي یا لیتنی کنت ترابا دا ځمکه راباندې واره چا راپاڅولی نه وی ولا یکتمون الله حدیثا او نه به شي پټولی د الله نه هېڅ خبره یا ایها الذین آمنوا امر مصلح یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والاو مخکې منع وشوه د هغې کارونو نه چې په هغې کې مشابهت و د منافقینو او د یهودو سره اوس منع کوي د نږدېوالي نه مانځه ته په حالت د نشې کې یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والاو لا تقربوا الصلاة مې کېږي مانځه ته مون مې په خپله معنا واخیستل اگر چې یو ترجمه پکې مازی د مانځه ته یوه ترجمه پکې دا هم شته لا تقربوا الصلاة منې کېږي مانځه ته یا لا تقربوا الصلاة منې کېږي هغه ځایونو د مانځه ته چې مراد ترنه جوماتونه دي وانتم سکارا حال دا دی چې تاسو نشئ د شرابونه شکر معنا دا بندیدل عرب وی سکر النهرو دا په هغه کې وی کله چې سین بند شي ولا بند شي نو عرب وی سکر النهر نیر وچ شو بند شو بی بند شو دلته مراد د سکرنا هغه نشه ده په سبب د څکلو د شرابو باندې پاتې شو درجه څه ده اندازې څه ده چې د سړي په خبرو کې ګډوډوالی راشي د نشې نښه دا ده چې خبرو کې ګډوډوالی را پیدا شي یا یې عقل بند شي او یا یې په تلو راتلو کې حرکت شي نقصان دا شي کله یو طرف ته تملیږي کله بل طرف ته تملیږي حتی تعلموا ما تقولون تر دې چې تاسو پوه شئ په هغه چې تاسو وایئ ما تقولون څه معنا څه معنا عام طور سره خلق معنا کوي تر دې چې تاسو پوه شئ په هغه چې تاسو څه وایئ معنا قرت څنګه کوئ دا معنا ګوره غلطه ده دا معنا غلطه ده بیا خو په کار دا وه حتی تعلموا ما تقرؤون ویلې وې دلته تقولون ویلې معنا دا ده مانځه نه وړاندې خبرو کې سوچ وکړئ چې په خبره پوهېږئ که نه د مانځه نه وړاندې که په خبرو پوهېدلی نو بیا مانځه ته ودرېږئ او که مراد د دې تقولون نه هغه پوهېدل شي په قرات باندې چې زه څه ویم په قرات کې نو بیا دلته تقرؤونه په کار و تقولونه نه و په کار چې سړی په خپل قرات باندې پوه شي په خپل قرات باندې پوهېدل دا هغه وخت کېږي چې په مانځه باندې ودرېږي او قرآن کریم وایي ورنږدې کېږم نو د ورنږدې کېدو دپاره طریقه به دا وي چې د مانځه نه وړاندې ته په خپلو خبرو پوه شي چې دا زه چې څه ویم چې دا صحیح دی که غلط دي نو چې کله په هغې پوه شي چې دا زما خبرې اوس صحیح دي نو بیا مانځه ته وړاندې شه خو دا ابتدایي حکم و بیا وروسته سورت مائده کې مکمل آیات راغی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه بیا مطلق بند شو دې وخت کې صرف بندېدل دا په وخت چا چې د مانځه کې چې مانځه په ټیم کې مست کوي
بیا مطلقاً بندیز راغی. نو حتی تعلموا ما تقولون، تر دې چې تاسو پوه شئ وړاندې د لمانځه نه په هغې خبرو چې تاسې وایي. نو بیا به سړي ته پته ولګي چې یاره زه اوس هغه لمانځه عالمه که نه. بعضو تفاسیرو په دې کې لیکلي چې سبب د نزول د دې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه، علي رضی الله عنه، څه صحابه نورو د لمانځه په ټیم کې شراب وڅښل، د عبدالرحمن ابن عوف لمانځه ته وړاندې شو. نو قل یا ایها الکافرون کې وړاندې رسته شو. نو وایي الله دا آیات راولېږه، هېڅ منشي د نزول ته ضرورت نشته. الله رب العزت احکام را لېږلي دي، هغه په خپل را لېږلو د احکامو کې مختار کل دی، هغه ته کاملا اختیار دی. که دا واقعا بیا او که نه وي الله رب العزت شراب بند کړي او د هغې د بندولو فیصله کړې ده. نو که دا واقعات وي هم او که نه هم قرآن په دې واقعي پورې تړلی نه دی. حتی تعلموا ما تقولون، تر دې چې پوه شئ تاسو په خبرو چې وایې مخکې د لمانځه نه. ولا جنوبا، او منځ دې کېږي لمانځه ته په حالت د جنابت کې. دا وانتم سکارا باندې عاطف دی، خدا عاطف د مفرد دی په جملې باندې ښه. ولا جنوبا، او منځ دې کېږي لمانځه ته په حالت د جنابت کې. الا عابر سبیل، مگر په حالت ته تېرېدو کې په لاره باندې. څه معنا؟ د دې دو مطلب دي. که د صلات نه مراد مونځ شي نو بیا معنا دا ده منځ دې کېږي لمانځه ته په حالت د جنابت کې، مگر که یې مسافر نو بیا تیمم ووهه. بیا به څه وکړي؟ تیمم ووهي. اوبه نه ملاوېږي یا اوبه ملاوېږي خو کمې دي نو باید تیمم ووهه. او په دویمه ترجمه باندې چې صلات نه مراد مواضع الصلات چې جومات شي نو ولا جنوبا، منځ دې کېږي جوماتونو ته او هغه ځای د لمانځه ته. الا عابر سبیل، مگر که یې تېرېدونکی د لارې. څه معنا؟ جومات کې او جومات کې دي مشکل درته پیدا شو، وده شولې، احترام وشو، اوس مجبور یې چې اوس دې نه وځي. نو د دې وتو په حالت کې ته ګناهګار نه یې. او دلته دا خبره کول چې یاره داخل د لمانځه کې جومات کې به تیمم وي، دا خبره غلطه ده. یا فرض که دا بعضې ساده غونته کې مخلوقي هغه چې وځي څادر راواخلي، دا خو ستا خپو پورې ګندګي نه ده که نه؟ صادقانه دا طریقه درته چا ښودلې ده؟ څادر به راواخلي، یو څنډه به یې کېږدي، په هغه به خپه کېږي، بیا به بله څنډه، په دې طریقه به د جومات نه وځي. دا سړی ورته حیران شي چې دا څومره سادهتوب دی، سړی یعنې دا بې علمي دومره لوی عذاب دی. ځانم په تکلیف کې دې وخت کې تا ته حکم دی چې زر وځه، او ته چې د خارو په شان ته قدم دی، نو دا خو د قرآن او سنت نه بلکل خلاف ده. دویمه طریقې دا ده چې دې بعضې جوماتونو کې د جومات په دغه باندې د اودسونو په ځای باندې کوټې جوړې کړي د مریانو لپاره، خو لارې جومات سره کوزه شوي، کوټې بره دي، کوټې د جومات نه بهر دي، د اوسېدو ځای بهر دی، خو لارې ولې جومات ته کړې ده. اوس ځکه دننه هلته مشکل پیدا شوی دی او هلته د لمبلو ځای نشته. اوس خدای مجبور دی چې په دې دغه باندې راشي. نو که داسې لاره باندې وي او دا لاره په جومات ورغلې او ته معذوره وي نو بیا خیر دی، او چې دا نه وي نو په حالت د جنابت کې به د لمانځه ځایونو ته نه ورځئ. مطلب ورسېدی. ولا جنوبا، او منځ دې کېږي لمانځه ته په حالت د جنابت کې. الا عابر سبیل، مگر که یې تاسو تېرېدونکي د لار معنی مسافر یاستئ او اوبه نه ملاوېږي نو باید تیمم ووهئ حتی تغتسلوا، تر دې چې غسل وکئ. دویمه ترجمه ولا جنوبا، او مه ورځئ هغه ځایونو د لمانځه ته په حالت د جنابت کې،
مگر که یې تېرېدونکی د لاره څه معنا لار ده په جومات ورغلې ده او څه معذور چاره دې نشته نو بیا ورځه اشارېږم حتی تغتسلو تر دې چې غسل وکړئ دا اصل کې تقدیم د دې استثناء شوی دی مستثنا شوی دی په مستثنا منه باندې اصل عبارت دا دی ولا جنوبا حتى تغتسلوا الا عابر سبيل من ذکر مانځتا تر دې چې غسل وکړي کتا سوې مسافر به تیمم وهي من ذکر دې زینو د جماعت ته تر دې چې غسل وکړي کتا سو ورتیریدونکو استي په لار باندې او د لار په جماعت ورغلي دې ګناګار نه وان کنتم مرضى او کوي تاسو مریضان او علی سفر یا په سفر او جاء احد منکم من الغائط غائط اصل کې جوور دې توای فعام تور سره د ضرورت سره په کولو په وخت کې خلک هم دته جوور دې ګوري پناه دې ګوري په دې وجه ما اطلاق پر تاسو د غائط شوی دی په دا ډول سمات کې خلک کوشش کوي چې ډېر پناه دې تلاش شي جوور دې تلاش شي یعنی اصل د غائط معنا جوور دې دی یا راشي او تند تاسو نه من الغائط دا غسماتنا او لامستم النساء یا تاسو لمس وکي د خزو عبد الله بن عباس رضی الله عنه او دا قول امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ هم دي چې مراد د او لامستم النساء مراد کورواله کول د چاته د بیان سره یا تاسو کورواله وکړي چاته د بیان سره او دا ترجمه راجحه ده اکثر مفسرین دل ترجیح ورکړي او ترجیح وجه دا ده که مراد د لمس بالید واقع نو په لمس بالید کې ورکوټ او دسماتيږي د څو کې قائل دي نو کوم کې قائل دي د ورکوټ او دسماتي نو د ورکوټ او دسماتي مثلا هم مخکې تیر شول کنه او جاء احد منکم من الغائط دې وجنا عبد الله بن عباس د لمس معنا کوي تاسو کورواله او که د خپل بیان سره او د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه او د عبد الله بن عمر رضی الله عنه او دا قول امام شافعی رحمت الله علیه هم دی هغه مراد لمسنا لمس بالید دی او لمسم النساء یا تاسو لاس ولګاو د بیبیانو سره په شهوت سره یا بغیر د شهوت ما د شهوت په صورت کې د احناف هم په رسماته وایي او رسمه مات وایي خو د شهوت نه بغیر لاس د خل سره لګیدل آیا په دې باندې او د ماتېږي کنه ماتېږي احناف کوئی نه ماتېږي شوافی و ماتېږي ناغې د لمس نه مراد هغه لمس ته په لاس باندې یا تاسو لاس ولګوي د بیبیانو سره فلم تجدوا مان د نمندلې تاسو وو فتيمموا صعيدا طيبا نو کاسو کې د خاورې پاکي صعيدا طيبا خاورې پاکي فامسحوا بوجوهكم نو مسحو کوي په خپل مخون وادي کومه په خپل لاسونه باندې چونکی تیمم قائم مقام دا داسره نو کوم دې پورې 14 کلاس د کېږي په داسره کې عمر دې پورې به تیمم هم وایي او بعضې وایي چې نه لاس دومره دی او مخ دی خو د احنافو په نیز باندې تر دې ځای پورې او مخ دا د جنابت لپاره هم کافي دی او دا د ورکوټ او د سماج لپاره هم څه دی کافي دی داسې نه چې په وړوکي او د سماج کې او مخ او لاس او په دې غسل کې به په خاورو کې واوړي راواوړي داسې نشته یو ځل نن ځای ته په سفر روانو لاره کې ګاډي ودرېده بند شو مانځه ټیم او اوبه نه وي نو ځینې خلک خو راکوز شو تیمم یې وواو منځ په یو کس ما په دې خپلو سترګو ولیده وړاندې لاړو هلته کېناستو نو په خاورو باندې استنجا وکړه او د هغې نه وروسته ځای راغی نو مال دا غړي او سپین ږیرې او مال دا غړي اوس په دې نه دی خبر چې تیمم کې استنجا شته دا بې علمي ده بدبختي ده مسلماني د مسلمان په کور کې پیدا وي خو د خپلو فرایضو واجباتو سنن مستحباتو نه هېڅ خبر نه دی د هغه په نسبت باندې دا پکې وه
نه ماتېږي. دغه سنت طریقه ده چې اول وړوکي اودس وکړي بیا غسل وکړي، دا مسنونه طریقه ده، په حدیث باندې ثابته ده. فامسحوا بوجوهکم وایدیکم، مسح وکړئ په خپلو مخونو او لاسونو. ان الله کان عفوا غفورا، یقینا الله دی عفو کوونکی او بخښونکی. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، چونکې د منافقانو او د اهل کتابو په دې خویونو کې څه نږدېوالی و، نو مخکې د منافقانو څه ذکر وشو، اوس ورپسې د هغې دویمه ډله او د هغې بل ملګری چې هغې ته وایي اهل کتاب، د هغې ذکر کوي. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آیا ته نه ګویا کسانو ته چې ورکړل شوې ده هغې ته څه حصه د علم د کتاب نه، یشترون الضلالة، غوره کوي ګمراهۍ لره، اخلي ګمراهۍ لره، ویریدون ان تضلوا السبیل، او غواړي چې واړې تاسو لره د سمې لارې نه، خپل هم د سمې لارې نه اورېدلی دی، غواړي چې تاسو هم سمې لارې نه واړئ. والله اعلم باعدائکم، الله خبر دی ستاسو په دشمنانو. وکفا بالله ولیا، پوره دی الله ولیا دوست. وکفا بالله نصیرا، پوره دی الله مددگار. من الذین هادوا، ځینې د یهودیانو نه داسې خالق دی یحرفون الکلمه، چې اړی کلمې عن مواضعه، د خپلو مواضعونه او د خپلو ځایونو نه. دلته راغی عن مواضعه، سورت مایده راواړوئ، یو څلوېښتم هلته ټکي لږ بدل وایي. یو څلوېښتم یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، من بعد مواضعه، هلته لفظ د بعد ورته راغی، دلته ورته لفظ د بعد نشته. امام علوسي د دې دواړو منځ کې فرق کړی دی چې من بعد مواضعه او دارنګه مواضعه، دا بعد مواضعه دا په هغه کې استعمالیږي چې استقرار د کلمې په دغه معنا کې ثابت وي. استقرار د کلمو په دغه معنی کې څه وي؟ ثابت وي. او عن مواضعه دا مستعملیږي چې استقرار د دغه کلماتو په خپلو معانیو کې ثابت وي او که نه وي. نو هغې کې دا ناحقه تاویل دا هم پکې راځي. دا یې فرق، چا فرق بل شان دی کړی دی چې عن مواضعه دا مستعملیږي په هغه تحریف کې چې لفظان وي معنن دواړه وي، او من بعد مواضعه دا صرف په تحریفي معنوي کې استعمالیږي. چا دا تفریقه کړې ده. راځو یحرفون الکلم نه مراد څه دي؟ کلم نه مراد یا کلمات د تورات دي. په کلماتو د تورات کې دوی تحریف کاوه، لفظان هم لکه صفات رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم چې ذکر په تورات کې هغې کې تحریف لفظي وکړو، چې کوم شته هغه په هغې کې بیان کړه چې دا به پکې نه وي. مثلا میانقد به دا یو صفت دی، دوی د هغې په ځای باندې ولیکل چې نه لوړ به وي، میانقد به نه وي. دا تحریف لفظي و. او تحریف معنوي لکه په آیات رجم کې، آیات رجم کې هغوی تحریف لفظي وکړو، تحریف معنوي وکړو چې دا رجم د غریبانانو دپاره دی او د مالدارو دپاره صرف مخ تورول دي. نو دا ناحقه تعویل چې دی پکې وکړو، دې ته څه وایي؟ تحریف معنوي. یحرفون الکلمه، اړی کلمې عن مواضعه د خپلو مطلبونو نه. څه معنا؟ په هغې کې تاویلات بعیده کوي او تاویلات غلط کوي. ویقولون سمعنا وعصینا، او وایي دی واورېده موږ نه منو. یا خدا بالکل مخامخ په طریقې د ضد او د عناد سره پیغمبر په مجلس کې به ناست و، ورته ویل به سمعنا وعصینا،
وامرد او نیمنو یا سمیعنا په زبان قال باندې او عصینا په زبان حال باندې سمیعنا واورد من خود حال نم دادا چې منوی نه واسمع غیر مسمعین د دې غیر متعلق چې دا منصوب ولې دی رنبنی توجیه کی دا غیر منصوب بنا بر حالیت ویما واسمع واورا غیر مسمعین تا تدی اوریدل ونکرشی مانا کونشی دا خیری وی تا تدی اوریدل ونشی مانا منشی دا کونشی دا مانا پا تقدیر دا حالیت بانی واسمع واورا غیر مسمعین تا تدی اوریدل ونکرشی مانا دا دا خیری وی کونشی کون محمود کرمانی غرائب القرآن کی اغا بڑا ترجمہ کئی اغا وی واسمع واورا غیر مسمعین تاتا جاو لیدرون کرشی مانا مرشی نعوذ باللہ ذکر مڑی ناورین محمود کرمانی دا مانا کئی واسمع واورا غیر مسمعین مانا مرشی و تعبیر سنا پر غیر مسمعین ونی کئی ذکر مڑی ناورین دا ترجمه دا غریب القرآن درم ترجمه کی دا غیر مفعول به دا واسمع دا پارا نو بیا دا احتمال دا خیرم لري او دا شرم لري احتمال دا خیر کا گورا واسمع واورا غیر مسمعین مکروحا تاسا دی بد خبر وانور ولیشی دا احتمال دا سرے دا خیر دے واسمع واورا غیر مسمعین تاتری بد خبر وانور ولیشی غیر مسمعین مکروحا او احتمال دا شرم لري واسمع واورا غیر مسمعین خیرا تاتری دا خیر خبر وانور ولیشی نو دی با دا سے لپس استعمالاو چه هم با پکی احتمال دا خیرو مبکی دا شرو خدای مراد بلتو خیری او شر ورائنا او وائرائنا لیم بألسنتهم دا لیم بألسنتهم دا حال دے و دا سی حال کی چتاوی خپلی جب پاغی باندے سنگا سمعنا سر عصینا مرگرہ کو واسمع سر غیر مسمعین ذکر کو رائنا سر ارے کی یا پیدا کرلا رائینا یا درعونتنا فمعنا دشپنکی باندی نو لیم بألسنتهم دیتوی لیم اللسان عڑاول دا جبی دا ظاہرنا خلاف الظاہر تا دا حق تاویلنا غلط تاویل تا جب بے عڑاولا او طریقی دغیوی چید سمعنا سر بے عصانا مرگرے کو دو واسمع سر بے غیر مسمعین مرگرے کو او رائنا کی بے توکلو یا بے راوصل یعینا لیم بألسنتهم ورائنا او وائدی رائنا لیم بألسنتهم پدا سے حال کی تاوی پاغیبا نجب اخفلی وطعنن فی الدین او تعن لگے پا دن کی ولو انہم قالو او کچر دے ویلی سمیعنا واورد من وآتانا او منو منگا تا حکم واسمع او واورا او غیر مسمعین انہا ذکر کرے وانظرنا او راعنا انہا ویلی ذکر جیسے ویلی وانظرنا لکان خیر اللہم وبدا وردیر پارا واقوما او خبر بربوید شر اسرا ولیکن لعنهم اللہ لیکن پلانت کرد اللہ دوی لرا بی کفرهم وسبب دا کفر دا دویبانے فلا یومنون الا قلیلا ایمان دراوی دوی مگر لغنتی مانا ایمانا قلیلا یا زمانا قلیلا یا لگ خلق پدیک ایمان داوری یا ایوہ الذین اوتوا الکتاب اے کتاب والا آمینو بما نزلنا ایمان داوری پاوی کتاب چمنگ را لے گلے دے مصدقا لما معکوم تصدیق ان کے دا کتاب سر دے من قبل ان نتمس وجوہا اولان دے داغین چی اولان کو منگا مخونا نتمسا اولان کو محو کو وجوہا مخونا سنگی اولان کم فنردها على ادبارها
واړو ماغې لره په شاګانو باندې لکه اوس دا شا کې پوزه نشته که نه هوار دی دغه چې تا مخ هوار کړم پوزه چې ختمه کړم سترګې چې ختمه کړم شونډې چې ختم کړم هوار څپری له مې جوړ کړم نو د دې نه وړاندې چې دا مخ چې څپری کړم د دې نه وړاندې څه وکړه ایمان راوړه کتاب والا ایمان راوړئ په هغه کتاب باندې چې موږ رالېږلی دی تصدیق کوونکی دا کتاب چې تاسو سره دی من قبل ان نطمس وجوها مخکې د دې نه چې وران کړو موږ مخونه فنردها على ادبارها نو واړه هغې لره په شا باندې څه معنا د شا په شانتې هوار کړم سترګې پوزه دا پکې ختم کړم دغسې هوار څپری شي او نلعنهم یا مخکې د دې نه چې موږ لعنت کړو دوی لره کما لعنا اصحاب السبت لکه چې په لعنت کړی موږ هغه خاوندان د خالي چې الله په ښکار باندې کړی او هغې په خالي ورځ باندې بیا ښکار شروع کړ هغه الله په لعنت کړه خنزیران او شادوګان یې ترې جوړ کړه وکان امر الله مفعولا او دې امر د الله کېدو والا ان الله لا یغفر ان یشرک به دې تک الله نه بخښي دا چې شرک وکړی دی شي د هغه سره شرک یا د هغه په ذات کې یا د هغه په صفاتو کې یا د هغه په خاصو کارنامو کې تصرف د الله یو صفت دی د اسبابو نه بره اوس یو سړی دی هغه مخلوق ته تصرف ثابتوي بره د اسبابو نه لاس یې نشته پښې نشته غوږونه یې نشته سترګې نشته ژبه یې نشته بغیر د ژبو نه ویل بغیر د غوږونو نه اورېدل بغیر د سترګو نه لیدل بغیر د لاسونو نه رانیول بغیر د پښو نه تلل دا اوس د اسبابو نه بره کار دی دا یو سړی مخلوق ته ثابتوي دا دی شرک په تصرف کې که دا مړ له ثابتوي که دا ژوندو له ثابتوي که دا فرشتو له ثابتوي او که نور له ثابتوي هر چا له چې ثابتوي که دا په شام کې وي که دا د شام نه بهر وي دې ته وایي شرک په تصرف دارنګې د الله یو صفت دی چې هغه په هر څه باندې علم د هر څه نه خبر بندگان هغه د شین نه خبرېږي او خبرې اوري خو چې کله ذرایع په منځ کې موجودي تلیفون دی موبایل دی مخابره ده دا شیان دي دا اسباب دي اوس نه په منځ کې تلیفون شته نه مخابره شته نه موبایل شته هیڅ ذرایع نشته او ته وایي زما خبرې دې ځای نه هلته اوري نو دا دی شرک د الله سره د هغه په یو صفت کې چې هغې ته څه وایي علم دارنګې تربیه ده الله رب العزت انسانانو تربیه کوي د هغوی ته خوراک برابروي اسکاک ورته برابروي د ملا خزینې ورته برابر کړي دي اوس یو سړی دا عقیده په مخلوق باندې وساتي دې ته وایي شرک ربوبیت دا هغه صریح شرکونه دي چې الله رب العزت د دې په باره کې صاف فیصله کړې ده ان الله لا یغفر ان یشرک به بېشک الله نه بخښي دا چې شرک وکړی شي د هغه سره ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء او بخي علاوه د دې نه چاته چې الله وغواړي شرک نه غیر نور ګناهونه که زنا ده که قتل دی که غلا ده صرف غلا کې او د قتل کې او د دې نورو کې فرق دا دی چې په غلا کې حق د بنده شامل دی د هغه نه تجارت غوښتل کېږي او حقوق د الله هغه د بندګانو پورې تړلي دي الله فرمایي که زما په حقوق کې ورانې وکړي خلاف ورزي وکړي او زه وغواړم نو بخښمې لیکن شرک هغه په هېڅ صورت کې زه نه بخښم هېڅ صورت سورة مائده کې الله فرمایي انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه چا د الله سره شرک وکړي جنت الله په ده باندې حرام وګرځاوه سورة حج کې الله فرمایي انه من یشرک بالله فکأنما خر من السماء چا چې د الله سره شرک وکړ داسې مثال یې لکه چې اسمان نه راپرېوته
فتخطفه الطير بسمی بسمی کی پوٹی پوٹی کی اغلر مرغان په هوا کی او تهوی به الريح في مكان صحيح یا یو لری جوړ دې توار شي سر نه پتن لګي د هیڅ نه جوړ نو اصل شی هغه ځان بچول د شرک نه دا د دې بیماری دا نه زماده ترزوی دی نه ستاره ترزوی دی ځان لکه قار مور ولا نه ستا پلار دی نه ستا ورور دی نه ستا ترزوی دی دا یو خطرناک بیماری ده دوی له په دې کار دی کار د شرک ولې کوي نو ستا څه ساره جوړ کار دی ستا رشتہ داری چې زه توبه وباسم به نه یادوم نو دا خو زما او ستا شریک دشمن دی دا یو ناکار عمل نه باید سیم بدوګنه سیم بدوګنه سین نه وای نه مامنه کوه کار ازما خدان بد ملګه وته او کته چې نشته راځه چې زه دې بوزم دا مې عمر ته خبر نه دی بوزم چې تخیمه چې شته نشته راځه راشه عبدالرحمن هغه اصحاب بابا قبر دې بوزم چې ته تماشه وکي ابل ورځي زمنګ د کین نوړان یو بل کړه دي نو هغه کین نه خدا ورکړه چې خدا ورکړه ما فتنا منذک مانځنه درسته چراو کلمه یو کس راغی ما ته وی چیرې مولوی صاحب یو مشکل مې راوړل ما څه مشکل وای د کور نم خدا ورکړه شوی دا کاکا ته زیارت مو کو ته اصحاب بابا دغه مو کتل مال هغه څه کول نو زر راوګل راته یو کوټه د خځې کې ناشتي نو موږ لري کاغه خزله تلي څو وای دا د انصاف خبره ابه شرک نشته دنیا ته دا کړه چې تاسو ستر ګلار شيخه د نظر څو کوم ان الله لا یغفر ان یشرک به بیشک الله نه بخیدا چې شرک وکړي الله سره ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء او بخي علاوه د شرک نه چاته چې الله وغواړي ومن يشرك بالله چاته شرک وکړي الله سره فقد افترى اسما عظيما یقینا د جوړ کلاوي تړلا اسما عظيما ګناه لویا سخت دروغي ویل ډیر لوی دروغي ویل بنده ته وګوراو برخه ته وګورا الم تر الى الذين تنغرا تسانتا يزكون انفسهم چې تزکیه کوي د خپل ځانونو ګورې وتا تزکیه د قسمه ده دوا یو تزکیه ده په فعل باندې دا جائز ده قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى امدار يخذ من اموالهم صدقه تطهرهم بها وتزكيهم ویو تزکیه د فعل باندې دا بالکل روا ده دې کې هیڅ مشکل نشته ده ځکه اعمال کول چې هغه ستاسو په صفایي باندې دلالت کوي دې کې مشکل نشته یو تزکیه د خپل باندې یاره زده سیمه او زه غسیمه او شپاړس کاله مې جهاد کړی دی او دومره مې دا کړي دا تزکیه غلطه ده دا د خپل ځانم غلطه ده او د بل هغه هم غلطه ده د خپل ځان په دې کې لوی ده بل دا ده چې د اعمالو قبلېدل الله ته معلوم نه دي چې ستا د عمل قبول کړی دی او که نه څه نه ځان تپا کوي آیا تا په دې کارونو کې ځان د حرام نه ساتلی دی که نه دی ساتلی او دا د بل هم ناروا ده حدیث کې راځي کله چې تاسو څوک ووینئ چې هغه د چا مخامخ صفتونه کوي او تزکیه کوي په دې مخ ورته خاورې ور واچوئ او که پیشه شا کوي نو په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ښودلې هغه دا ده چې احسبه زما ور باندې داسې ګمان دی چې ښه سړی دی او داسې قاطع موجې دا ښه سړی دی ځکه د ښه سړي څو پته چا ته لګي الله ته نو څه وایه چې زما دا ګمان دی زما ور باندې دا خیال چې دا ښه سړی دی نو دا پیشه خوا سړی ویلی شي څنګه مراد ده او تزکیه په فعل باندې دا بالکل جایزه ده دلته تزکیه په خپل قول باندې ذکر الله فرمایي الم تر الى الذين تنغرا كانوا يزكون انفسهم جزان پاک کوي خلق ته
خپل ځان تزکیه کوي بل الله یزکی من یشاء بلکې الله پاکي چاله چې وغواړي تزکیه د الله دادا چې د معاصیونه بچو ساتي او اوامر باندې تکي راولي د مامورات ور توفیق ورکړي او د منهیات نه تکي بند کړي ولا یظلمون فتیلا او ظلم بهونه کوي چې په دوی باندې په اندازې دا غنه نری تار ده اډو کې د کجوري درې قسمه لفظ راځي قران کې فتیل نقیر قسمیر فتیل کله چې دې کجوري دا پاس وخه خپلې شلان دي اډو کې پاتې شي دی اډو کې پریمن کې او چاو دي دې چاو چې لره مزه لګېدلې دې چاو چې دن مزه په فتیل وای عربی کې بل دا اډو کې په سر باندې یو کوټه لري کوټه هغه کوټه ته لقیر وای بل دا اډو کې په دې خپل ځان د پاسه د وخی او لري اډو کې ترمنځ یو سپینه پرده لګېدلې لکه څنګه چې سترګې ده ها د دې غټ کوټه کې لاندې یو پرده لګېدلې یا د پیازو د کوټه کې پریمن کې یو بل نری سپینه پرده لګېدلې دغه چې دې اډو کې نه هم چاپېري هغه ته عربی کې قسمیر وای نو الله رب العزت کله تعبیر کې په فتیل سره هغه نری سار کله نقیر سره هغه داغ کله قسمیر هغه پرده دلته فتیل دی انظر وګورا کیف یفترون علی الله الکذب چې څنګه جوړي په الله باندې دروغ وکفا به اسم مبینا به کی ضمیر کې ضبط راځي او دا د فاعل کفاره لپاره وکفا به او کافی د دروغ اسم مبینا گناهکارا کافی د دروغ گناهکارا علم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب ان ګوریا کسانو ته چې ورکړل شوی دا یو برخه د کتاب مسله دا چې یو منافق علم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت مکی تا يهود لار او غختلی چې مکی والا د مسلمانانو په خلاف باندې راپاسي د مکی مشرکین د مسلمانانو خلاف د تحریک کی اوچتي کله چې دوی ان تورل هغه ته تحریک ورکاو هغه ورته ویل چې موږ په تاسو باندې اعتبار نه لرو ځکه تاسو کتاب والے چې مؤمنانو د کتاب والا دي آسی ومنګ راوچت کې او سبا بیا دا غوي په وطن کې ولاړ شي ځکه تاسو یو شن کتابونه سیوا قیدم ده ناغه اوسه جندا چې بنای نو بیا دې اوسه چې دې خلا راشي زمون د بوتان دي هغه ته په سجده پریوځي زمون بدل باندې کیندا شي هغه موکل دا دې نرستو بیا دې ورته چې دارا کوي چې منګه حاجانو توبه ورکو منګه رشتہ پالو مکه کې وسیګو او دا مؤمنان چې ځان ته وایي دوی ښځه او خاوند وران کړ ځکه چې خاوند ایمان راوړی ښځه کافرې وران شو که ښځه ایمان راوړ خاوند کافرې وران شو پلار او زوی وران کړه مور او لور وران کړه خانه کعبه او مکه پرېښودله اوس دا راته وایي چې من ښه دین والا یو که دی ښه دین والا دي نو هغې دا مرتبه چې تاسو حق ته ښه رسېدونکي یاستئ بس د هغې نه هغې باندې ورباندې څه وکړئ اعتماد وکړو نو الله د دې کتابیانو متعلق وشوایي تاسو خو د دې حالت ته وګورئ که چې په ضد کې راشي بیا دغه حق ته کاتې شي الم تره ته نه ګورې الى الذین کسانو ته اوتوا نصیبا من الکتاب چې ورکړل شوي د هغې ته یو حصه د علم د کتاب نه یؤمنون بالجبت والطاغوت ایمان راوړي په جبت او په طاغوت باندې جبت او طاغوت ترمنځ یو د معنا لغوي د دواړو د معنا لغوي په لحاظ باندې جبت اصل کې جبسو پسین باندې تو
جیبت سین بدل شو په تا باندې جیبت ته جوړ شو. د جیبت معنا د رذیل او بے خیره چیز، رذیل او بے خیره چیز. او طاغوت معنا مخکې تکړه و د طغیان نه ده، طغیان وي سرکشي ته او د حد نه تېرېدو ته. هر شی چې د خپل حد نه واوړي هغې ته څه وایي؟ طغیان. هغې ته څه وایي؟ سرکشي. خو د مصداق په لحاظ باندې د علماو ګڼ اقوال دي. لومړنی قول چې دا جبت او طاغوت دا دوه بتانو د مکې والا لکه په لومړنۍ ترجمه کې مې درته وویل، د یو بت نوم و جبت او د بل نوم و څه؟ طاغوت. دا دواړه د هغې بتانو. دویم قول جبت نه مراد سویه ابن اخطب او د طاغوت نه مراد کعب ابن اشرف. دا دواړه غټ مولیانو د چا؟ د یهودو. په یهودو کې دا دواړه لوی مولیانو. نو جیبت نه مراد سویه ابن اخطب او د طاغوت نه مراد کعب ابن اشرف. یؤمنون بالجبت والطاغوت. دریم قول دا دی چې جیبت مراد سحر او منتري، جیبت سحر منتري او طاغوت شیطان. دا معنا کوي مجاهد او شعبي. هغه وایي جیبت معنا څه ده؟ سحر منتري او طاغوت معنا شیطان. څلورمه معنا جیبت معنا ساحر او طاغوت معنا شیطان. دا معنا کوي د عمر رضی الله تعالی عنہ. هغه وایي جیبت نه مراد څه دی؟ ساحر او طاغوت نه مراد شیطان. پنځمه معنا جیبت ساحر طاغوت کاهن. سعید ابن جبیر دا معنا کوي. جیبت معنا کوي ساحر، طاغوت معنا کوي کاهن. توریتی چورته وایي. شپږم جیبت شیطان طاغوت کاهن. د دې عطف دا معنا د قتاده ده. جیبت بوتان طاغوت هر معبود من دون الله. دا معنا کوي امام مالک رحمه الله. امام مالک دا معنا کوي. جیبت معنا بوتان، طاغوت معنا هر معبود من دون الله. او اتمه معنا جیبت بوتان طاغوت معنا داغه منجاوران. او دا معنا کله امام علوسی. جیبت بوتان طاغوت داغه منجاوران لکه دې قبرون باندې شناس کی او دا شکرانی راځي او اخري او خوري. دغه منجاور کا امام علوسی په معنا 50 کله په طاغوت سره ایمان لري په جیبتا طاغوت باندې. ويقولون وایل للذین کفروا، ایمان والا کافرانو ته وایا کسانو ته چې کفر کړی دی، هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا. وایي په باره د کافرانو کې چې دوی ښه رسېدونکي دي په نسبت د مؤمنانو حق لارې ته. هؤلاء دا کافران اهدى ښه رسېدونکي دي من الذين آمنوا په نسبت د مؤمنانو باندې سبیلا حق لارې ته. ښه رسېدونکي دي په نسبت د مؤمنانو باندې چا ته؟ حق لارې ته. اولئک الذین لعنهم الله، دا خلک چې په لعنت کې الله. ومن یلعن الله، هغه څوک چې الله یې په لعنت کې فلن تجد له نصیرا، شریف پیدا نه کړي هغه لپاره څوک امدادي. ام لهم نصیب من الملک، یا شته د دوی دپاره څه حصه د بادشاهي نه. فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، پس په دغه وخت کې ور به نه کړي دوی خلکو ته په اندازې د هغه نریز داغ د چا د هډوکې د کجوري کوټې خوتې. ځکه انسان بخیل دی، انسان ویریږي که دا د بل چا ته ورکړم زه په خپله څه شمه غریب به شمه. ام یحسدون الناس، یا دوی کینه کوي د خلکو سره، مراد د الناس نه نبي صلی الله علیه وسلم دی او دارنګې مؤمنان دي. یا دوی کینه کوي ایمان والا سره علی ما آتاهم الله من فضله، په هغې چې ورکړی دی الله دوی ته د خپل مهربانۍ نه، چې هغه څه دی؟ ایمان دی، هغه څه دی؟ پیغمبري ده، هغه څه دی؟ کتاب دی. په دې باندې کینه کوي. نو دا خو د دوی ډېره غلطي ده. که دوی دا کینه په دې باندې کوي
نو دا ډېره لویه خطایي ده. ولې؟ فقد اتینا په دې کې خو بیا ابراهیم علیه السلام داخل دی که نه بیا ورې د هغې سره هم کینه کوي. ما مخکې یو تفسیر راویسته آیا دوی دې خلکو سره کینه کوي په دې باندې نو دا خو ډېره غټه خطایي ده ځکه په دې کې خو به ابراهیم علیه السلام راځي که نه. فقد اتینا یقینا ورکړی موږ ابراهیم علیه السلام ته کتاب والحکمت او پیغمبري. یقینا ورکړی موږ آل ابراهیم علیه السلام ته کتاب والحکمت او پیغمبري. وآتیناهم ملکا عظیما او ورکړی مې هغې ته باچایي لویه لکه سلیمان علیه السلام شو داود علیه السلام شو هغه هم په اولاد د چا کې د ابراهیم علیه السلام کې وو. فمنهم من آمن به ځینې دوی نه هغه چې ایمان یې راوړ په دې ما آتا ابراهیم باندې آتینا آل ابراهیم باندې. فمنهم ځینې دوی نه من هغه چې ایمان یې راوړ به په دغه ما آتینا باندې آل ابراهیم ته. فمنهم من صد عنه او ځینې د هغې نه ځینې دوی نه هغه صد عنه چې مخې واړه او د دوی نه ایمان یې پرې رانهوړ. وکفا بجهنم سعیرا او کافي د جهنم سعیرا لمبې وهونکې